السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تبارک و تعالی فرمائی یقینا هغه کسان چې هغوی دا خوښوي چې په مؤمنانو کې د بې حیایي خوره شي، د مؤمنانو په معاشره کې د فحاشي خوره شي، بد اخلاقي دي خوره شي. الله رب العالمین فرمایي د دې کسانو دپاره په دنیا او په آخرت کې دردناک عذاب دی. الله په دنیا کې هم دردناک عذاب ورکوي، په آخرت کې هم دردناک عذاب ورکوي. څوک چې د مؤمنانو په معاشره کې فحاشي خورول غواړي. نو دیو جنا دانن یو څو منټه خبرې ز کوم د بعضې ملګرو په خصوصي هغه هدایاتو باندې چې هغوی ماته ویل په دې ویلنټاین ډے باندې لږې خبرې وکړئ. ستاسو ملګرو نه دا ګزارش دی چې څومره زیات دا شیر کولی شئ شیر یې کوئ. څومره چې ستاسو د شیرینګ په وجه باندې دا ګناه د دې نه یو مسلمان نوجوان توبه وکړي، د دې نه منع شي او د دې نه کرکه پیدا شي، دومره به الله رب العالمین تاسو له اجر درکوي. موږ تاسو له پکار دی چې موږ د هر قسم ګناه مخه ونیسو. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا زموږ د امت فریضه ده چې موږ به د نیکۍ امر کوو او د هرې ګناه نه به موږ منع کوو چې څومره زموږ وس رسېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه وإن لم یستطع فبقلبه. یو د ګناه کار تاسو ګورئ نو هغه په لاس باندې منع کوي چې کوم ځای کې د لاس زور رسېږي. او چې کله د لاس زور دې نه رسېږي نو بیا یې په ژبه منع کوي. په ژبه خو نصیحت وکوي که نه، او چې یو ځای کې د ژبې نه وسم نه رسېږي نو بیا ورته په زړه کې بد وګورئ. او د الله نبي فرمایي وذلک اضعف الایمان، په ټولو کې کمزور ایمان دغه دی چې یو ګناه ته په زړه کې بد وګورئ. زما محترم ورونو، کم از کم په کار دا ده چې زمونږ څه د لاس خپو وس رسېږي د یو ګناه مخې ته د بند کېښودو متعلق هغه مونږ وکړو. الحمدلله دا وسایل دي، دا نیټ دی، ټول خلک یې ګوري لګیا دي. او الله رب العالمین دې ټول ملګرو له اجر ورکړي چې دا زمونږ بیانات، خطبات، د نورو مشایخو بیانات، خطبات او درسونه اوري، الحمدلله هغه مخکې شیر کوي. دا هم یو ډېر عظیم د بېحیایۍ او سیلاب دی. دا ویلنټاین ډے یا دا کفار چې کومې ورځې مناوي دې کې اصل هدف د هغوی زمونږ د انساني معاشره او بیا اسلامي معاشره تباه کول، زمونږ د راروان نسل او زمونږ چې کوم د حیا معاشره ده د دین د حیا د جرړې غوسول او ختمول او دا معاشره د یو تباهی سره مخامخ کول. الله رب العالمین قرآن کریم کې موږ د دینه منع کړیو چې تاسو د يهودو نصاراو د تابعدارۍ نه ځان وساتئ. الله رب العالمین قرآن کې صفا موږ ته فرمایلی دي چې ګوره خیال کوئ کله به د يهودو نصاراو سره ولایت او دوستی نه کوئ. دا کار حرام دی. د الله دپاره دوستی ده د مؤمن سره او د الله دپاره دشمنی ده د کفارو سره. صحابه کرام رضی الله عنهم طریقه به دا وه، د هغې عقیده دا وه چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم، د کافرو په مقابل کې سخت او د خپل منځ کې نرم او رحم والا. او بل زما محترم ورونو، دا خبره یاد وساتئ چې که چېرته الله مکنن مونږه په یو ګناه باندې سترګې پټې کړلې او ګناهونه او بېحیایي زموږ معاشرې ته او زموږ کورونو ته را روانې دي، مونږ خپل بچي، خپل نسل، نوجوانان لګیا ګورو چې د دې تباهۍ سره مخامخ دي. په بعضې سکولونو او تعلیمي ادارو کې لګیا دي، پروګرامونه په دې نوم باندې کېږي او تا پې سترګې پټې کړې چې چلو مړه جانې د دومره غټه خبره نه ده. والله العظیم چې ستا کور ته به هغه لوی پیغور راننوځي چې بیا به تاله علاج نه درځي، هغه لوی ټینشن سره مخامخ شي چې بیا تاله چل نه درځي. د آیات ساتئ. مسلمانانو له دا پکار ده چې په دې باب کې هغوی مکمل طور سره بیدار واوسي. دا د ویلنټاین ډے دا د کفارو یو تهوار دی. زموږ د اسلام خپل اخترونه شته الحمدلله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته تشریف یوړلو نو د کفارو دوه اخترو، یوم النوروز نیروز ورته ویلو، نوروز او مهرجان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا الله بدل کړ، ختم. اوس د اسلام دوه اخترونه راغ چې یو ته یوم عید الفطر ویل کېږي، بل ته عید الاضحى ویل کېږي. د کفارو هغه اخترونه ته توجه ورنکړه
بلکې مؤمنان ته منع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه رنګ تاسو که وګورئ په هغه وخت کې صحابه کرام رضی الله عنهم مختلف ملکونو ته تللي دي. روم ته تللي، روم فتح شوی دی. فارس ته تللي، فارس فتح شوی دی. په هغوی کې مختلف قسمه میلې به لګېدلې، مختلف قسمه اخترونه به و د هغوی، خو صحابه کرام رضی الله عنهم کله په هغې کې شرکت نه دی کړی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي چې د یو قوم سره د هغوی په کفر کې او د هغوی په رسم او رواج کې شرکت کول دا د هغوی سره مشابهت دی. او څوک چې د چا سره مشابهت کوي دا یې ورسره زړه مینه ده، او چا سره چې زړه مینه او مشابهت دی هغه سره په قیامت کې راپاسېږي. د ابو داود روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د یو قوم سره مشابهت اختیار کو الله رب العالمین به د هغوی سره راپاسي. ځکه څوک چې چا سره مشابهت اختیاروي د دې مشابهت مطلب دا چې د هغې سره مینه ده. که ستا سره مینه نه وي، ستا سره محبت نه وي، ته ولې به د هغې مشابهت اختیاروې؟ د چا چې د خپل نبي صلی الله علیه وسلم سره محبت دي، د چا چې صحابه کرام رضی الله عنهم سره محبت دي، د اسلام سره محبت دي، هغه د اسلام طریقې اختیاروي. او د چا چې د کفارو سره محبت دي هغه د هغوی په شان طور طریقې اختیاروي. نو موږ تاسو له دا پکار ده چې موږ د دې هغه لوی تباهۍ نه او بې حیۍ نه خپله معاشره بچ وساتو. کني الله موږ له وارنینګ راکړی چې دردناک عذاب را روان دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د سنن روایت د ابن ماجه او نور سنن کتابونو کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو 15 ګناونه ذکر کړي، او په هغې کې خاص کر د بې حیایي ګناه او دا فحاشي چې په کوم معاشره کې خورېږي د دې ګناه د دې سزا یې دا ذکر کړې وه چې کله یو معاشره کې بې حیایي عامه شي الله رب العالمین په هغوی هغه عذابونه راولي چې هغه مخکې د هغوی په مشرانو کې او په مخکنو خلکو کې هغه عذابونه او هغه ګناهونه او هغه بیماریانې نه وي. الله رب العالمین بیماریانې مسلط کوي، الله رب العالمین عذابونه راولي په مختلفو شکلونو کې. نو موږ تاسو له دا پکار ده چې د دې نه ځان وساتو. دې پسې شاته چې کوم پس منظر دی چې د روم کوم شرکي معاشره وه، د روم چې کومه شرکي معاشره وه، لوپرکالیا په نوم هغوی به یو تهوار مناوولو او په هغې کې به هغوی په خپلو نستوڼو باندې د خپله چا سره به چې مینه وه د کومې جینۍ سره د هغې نوم به یې لیکلو، جینۍ به د هلک نوم لیکلو او بې حیایانې به یې کولې او دغه رنګ دا غلط حرکات به یې کول. هغه د شرک او د کفر د معاشرې نه دا څیز را روان دی چې تاریخ کې له وګورې دا ویلنټاین ډے. بعضې خلک وایي چېرې دا ویلنټاین ډے ویلنټاین په نوم یو پوپ پادري چې ورته وایي د دې عیسایانو عقیده دا ده چېرې دا پادري چې دی دا به واده نه کوي، دا به نکاح نه کوي. نو دا پادري او دغه رنګ په دې چرچونو کې چې دا راهبه چې ورته وایي چې بس ځان وقف کړي وي د عبادت لپاره، هغه هم واده نه کوي. په راهبې باندې واده ممنوع دی او په پوپ باندې واده ممنوع وي، پادري باندې. نو دا خاصې په دې نوم باندې دوی ځان چرچ ته وقف کړي، خو دننه بیا بدکارۍ نه کوي او تاریخ د دې نه ډک دی او ډېر واقعات اوس هم را روان دي او مخکې هم شوي دي او ډېر لیکلی شوي دي په تاریخ کې. او دا کیسونه اوس هم کېږي د یورپي ملکونو ټولو دي چرچونو کې دا کار کېږي چې پادریان او دا کمې چې راهبان دا په بدکارۍ کې واقعي صرف ځان یې مذهبي شخصیت په دې نوم جوړ کړی ظاهره کې چې مونږ تاریک الدنیا یو. دغه ویلنټاین په نوم باندې یو پادري هغه وایي د یو راهبې سره چې په دې چرچ کې و د هغې سره محبت پیدا شو، د هغې سره مینه پیدا شوله او بیا یې دا کوشش کوي چې زه به دې سره دا بدکاري څنګه وکړم. نو د دې لپاره هغه ته څه چانس نه میلاوېده. که راهبې نه به څه مطالبه وکړه هغې ویل چې نه دا خو ما خو دغه کړی دی، ما خو ځان وقف کړی چرچ ته او مونږ باندې خو نکاح حرامه ده او زه خو دا کار دې ته اړو تیارېږم نه. نو ده داسې یو موقع نه کتله چې په کومه طریقه به زه دې بدکارۍ ته تیارېږم. نو اخر یو ځل یو منګړت خوب یې ورته بیان کړ. چېرې ما یو خوب ولیده او هغې نه دا معلومیږي چې په خوب کې ما ته دا روښودلی شو چې یاره که چېرته په 14 فروری باندې یو پادري او یو دغه رنګه راهبه چې په چرچ کې هغوی هم یو بل سره میلاو شي د محبت په بنیاد باندې یو بل سره څه میلاپ وکړي، یو تعلق قایم کړي، نو خیر د دې کې ګناه نشته، دا یو مقدس تعلق دی. په دې طریقه باندې هغه دا یو خپلې ګناه ته یو جواز پیدا کړ د دروغو او بیا هغه بدکارۍ کې واقع شو او بیا د هغې په نتیجه کې چې کوم خلک خبر شو بیا هغې له بالاخر سزا ورکړله او هغې بیا قتل که په هغه وخت کې چې کوم پادریانو هغې په حکم وکړو چې دا دې قتل کړلی شي. لکه دا قیسې ډېر د دې چرچونو دا تاریخ د دې نه ډک دی چې دا قتل عام دوی ډېر زیات کړی دی، خپل پادریان یې وژلي دي او ډېر خلک یې وژلي دي. نو دوی مو وژلو په هغه وخت. نو په دغه ټایم کې د دې نه بعد بیا وروستو بعضې کسان را پیدا شو، هغوی د دې پادري دپاره یو همدردي غوندې په زړه کې وساتله او بیا وروستو ده ته د
د محبت د شهید لقب ورکړل چې دا شهید محبت دی په محبت او په مینه کې شهید شوی دی د بهای او د بدکارۍ په لار کې مردار شوی انسان باندې دا نوم کې خوده چې دا د محبت په لار کې شهید شوی دی او بیا د هغه د وجنه هغه انګريزانو د یورپ معاشره او دغه رنګ اهل کفر هغه دغه 14 فروری د لپاره منتخب کړ چې په دې ورځ باندې چون کې هغه په مینه کې مړ شوی دی په محبت کې شهید شوی دی لہذا موږ هم دغه د یاد د تازه کولو لپاره په هر 14 فروری باندې موږ به هم د سیو ورځ مناو وغیله نوم کې خو دغه پادری په نوم باندې ویلنټاین ډے نوم ولکه خو زما محترم ورونو زموږ اسلام ډیر خپل او پاک دین دی زمونږ د اسلام چې کوم تعلق مونږ تر اخیغه د نکاح او پاک او مقدس تعلق دی الحمدلله مونږ ته اسلام دا د ګندګۍ لارې نه راخی عمدا وجدا نن تاسو اخبارات روچت کینن میډیا وګورئ لګي دی واړه لکان هغه په بدکارو کې واقع دي وړي جنکینن په بدکارو کې واقع دي کیسونه را روان دي روزانه لګیا دي وړي نابالغ جنکی داغي لګیا دي ریپ کیږي او قتلېږي لګیا دي داغي لاشونه مونږ لیکيږي د دې وجدا چې مونږ په یو ګناه په یو به حیا باندې د سترګې پټو لګیایو د دې دا ریزلټ مونږ ته زموږ معاشري ته لګي دی ملاويږي چې زموږ په معاشره کې ورځ په ورځ ګناهونه او به حیا نه د عام کیږي لګیا دي تاسو وګورئ په اسلام آباد کې د نن 2 کال مخکې تقریبا 2-3 کال مخکې یو راپورټ راغو یو وړوکې ماشوم د وم کلاس څومره ماشومي تاسو په خپل سوچ وکړئ چې په 7th کلاس کې سبق وای او هغه د خپل میس په محبت کې گرفتار شوی میډیا باندې شته دا سرچ کوي تاسو وګورئ د خپل میس په محبت کې او هغه میس چې کوم دا نو کې دې شي د محبت په مسترد کړي ورسې چې وا خو هغه لک خپل دغه میس ته لګي دی او خط لیکي او هغه خط خپل یو کشر رور لور کوي او کشر رور ته وای چې ته به بهر اوزي د ازما د خط لاس کې ونیسه او 100 پوری ګنتی شماره 100 پوری ته ګنتی شماره چې کله ستا ګنتی 100 پوری پورا شولا نبي ابته داغې نه بعد لاړ شي او فلانه میس ته زما د خط ورکی زماره طرف نه وته دا وېسه ارور وي مال خطر کو زبار وروتما پدې کې مال وي 50 پوری ګنتی نه ویل چې دنه په کمره کې دز आवाज راغی چې دنه ورنه وته ځوان ځانشتل واړه لکان زمنګ د معاشري د وم کلاس لکانو دا حال دینن دا زمنګ د 7th کلاس د ماشومان حل له کوم طرف ته د معاشره روانه ده د کراچۍ رپورټ په کراچۍ کې په پیټل پاړه علاقه کې باقاعده رپورټ موجود دی په نیټ باندې کتلې شي باقاعده دغه کلاس چې کوم دی ال پوړو کې ماشوم اگر لګیدلې دی او خپل د سکول جنۍ هغه د سملې په دوران کې قتل کړل چې ما دې سره ډیر د کوشش مې وکړلو چې دا ما سره محبت وکړي دې ته ما ډیر خطونه ولیکل خدا ما ته توجه نه راکړي هغه هم قتل کړل او هغه نه بعد خپل ځان ویشتلو کراچۍ په هغه دغه کې دا رپورټ باقاعده شته دی په نیټ باندې موجود دی په میډیا باندې راغی دا معاشره کوم طرف ته روانه ده والله چې موږ دا نسل په خپل لاس لګیو تبا کو په خپل لاس باندې لګیږي زموږ نسل موږ تبا کوونن د بد اخلاقۍ لاري د بی حیاي لاري دا ورته خایو په خپل کورونو کې مکمل د دې لپاره نگرانی پکار ده د والدینو د ذمہواری ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی والد د کور مشر دا سړی چې کوم دی الله قران کې اعلان کړي الرجال قوامون علی النساء سړی با د کور مشرانی هغه خو نه دی مړ د ځان ته څنګه سړی وي چې د خپل کور مشري نشي کولای دا غره سره سړی نه دی د ته خړو نر ویل پکار نه دی چې د خپل کور نظام نشي سټ کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نگرانی د سړی ذکر کړي وا چې ګوره یاد سات کور په باره کې تپوس کیږي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته خبردار تاسو کې هر یو کس هغه نگران دی ذمہ دار دی او ورچانه به دغه ذمہ داری تپوس کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو سړی هغه د خپل کور د کشرانو د زنانو د کشرانو ذمہ دار دی دا نه چې صرف تش پیسې ګټي تش دکان پیژنې بس دې پسې ګرځي خالی نه دا غوی د تربیت پورا ترتیب به جوړي دای د لپاره به فکر مند دی دایات او چې کله سړی په کور کې نه بیا زنانه د دې ذمہ دار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای والمرأه راعیه لبیت زوجها دا زنانه چې کومه ده خزه دا ذمہ دار د خپل خاوند د کور ذمہ واره ده خاوند بیا ملازمت لکه یا په سفر باندې یا په کاروبار په سلسله کې بهر وي چې خاوند نشته بیا دا زنانه د دې ذمہ دار ده چې خپل بچو نگرانی کوي د دې تربیت مکي دینه به تپوس کوي تعالی داسې چا درک او تاسو را موبایل کم زین راغی دا ټچ
موبایل باندې تسکه استاد داسې د بادامو دغه دی را روان دي کنټینر دی را روان دي چې ځان سره ټچ موبایل ساتي د لپاره خپل یو څه معیار خو مقررول پکار دي کنه وړو ماشومان له وړو جنکو موږ نن دا په لاسونو کې ورکړه زما محترم ورون د آیات ساتي د دې د وجنه نن معاشره د تباہی طرف روانه ده د دې د وجنه روزانه اخباراتو کې وګورئ دا د مرګ کیسونه دي دا دشمنی نه دي دا لانجی دي دا په دې میډیا باندې تاسو زمانہ خپوي موږ ته لا دون اوسګار نه تاسو زمانہ خپوي چې دا سکیږي لګیا دي دا امدغه تباہی ده چې موږ په یو ګناه باندې لګي سترګې پټو چشم پوشي کو او موږ دې باب کې بی غوري کو حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې تاسو د خپل اولاد په باره کې الله رب العالمین تاسو نه تاسو کوي یو تهجد گزار پلار وي تهجد بکي خو الله به جهنم ته بوزي د دې د وجنه چې ځان له خوري تهجد کول خو د خپل زوی در سره غم نو د خپل لور غم او فکر د سره نو ستا په کور کې غیر شرعي کارونه کېدل تاسو سره د غم نو ستا به کله واده غیر شرعي بو ستا په کور کې به کله بل یو کار راغی بے پردګي به کوله بي ديني به کوله او پاغي به چشم پوشي کوله عجیب خبره نو د دې باب کې چې کوم دی غافل کېدل نه دي په کار موږ تاسو له په کار د چې دي سيزون نزان وساتو کم سکول کې کوم خبر شو بل ورځ پروګرامونه کېږي لګیا دي موږ ټول ورنه اوري لګیا دي پروګرام شیر کوي زیات نه زیات وګورئ کچر تاسو په علاقه کې نږدې کم سکول کې ستا بچي سبق یو دا پروګرامونه پکې کېږي ویلنټاین ډے او یا ډمان راځي او یا به حیا خلق دل راولي دا ستا نسل تبا کوي فیسم ورکه او نسل هم په تبا کې لګي عجیب کار د سر روان دي ته پويږي نه پیسې ورکه او نسل هم دل تبا کړلو نو ته مکمل تور باندې دا ویل شي دا ستا حق دی دا زموږ ستا حق دی چې سکول ته دا پیغام ولېږي چې زه بچي تعلیم لره لېږم زه ډمټوب لنه را لېږم زه خپل بچي د به حیا تعلیم لپاره نه را لېږم دا یاد ساته د شي پروګرامونه دا زموږ بچو لپاره نه کوي زموږ بچو لپاره تاسو به ته اخلاق خای تاسو به د دې ژوند جوړوي تاسو به د دې معماران جوړيږي دا استادان نه دا چې تاسو زموږ بچي تبا کوي لګیای زما یو ملګری ډېر خدیندار ملګری دی ماته خپل قصه کوله وې دا لکان سالانه پروګرام ټیم راغون شو راته چې موږ یو ډمر راولا سنگر چوته ډمر اره لراول چې موږ ته غاني و عجیب خبره ده دومره لکه دا جرأت چې په دې لکانو کې پیدا کیږي چې هغه په خپل یو پرنسپل یو دیندار شخصیت ته دا خبره کوي چې موږ یو سنگر یو ډمر راول چې موږ ته غاني و دلته د سکول په سالانه پروګرام کې دی بچی له دا تربیت چا وکړو دلته فکر چا ورکړ چې په زیره دی چې دا مطالبه کوي چې موږ یو عالم راول چې موږ ته خسته خبري وکي نصیحت راته وکي زموږ د جون په جوړ شي د قران او حديث خبر راته وکي د دې په ځای دی ولې دی ډمه مطالبه کوي د دې په ځای دی ولې دا وایي چې ډمه راول چې موږ ته په سکول کې پروګرام وکي او موږ ته غاني و یو د معاشره تباشي او نورم به حي سره مخامخ شي د آیات ساتي زما محترم ورونو میډیا د دې معاشره په تباہی کې مکمل تور ملوث ده لازم چې کوم میډیا دا په دې کې مکمل تور باندې ملوث ده د داسې پروګرامونه خېد سي سيزونه ډیر دغه کوي په دې باندې به پروګرامونه کوي ګرځي الکان انټروین وینټاین ډے څنګه وا توایا کنه سپ کې لګوایا د جنکو انټروین الکانو انټروین دا د خلک زړه ور کوي په بي حي باندې نو دیو جن دا ټول دا چې سکیږي لګیا دي دی باب کې تاسو ځان بیدار ساتي او خيار ساتي ځان نو دمو جوړوي چې وده بالکل او په خپل کورونه کې مکمل تور باندې شرعي نظام شرعي پرده ده منځ او د پابندي او د قران کریم د تلاوت پابندي او زمونږ د اسلام چې کومه امتیازات دي موږ تاسو دا په خپل ځان باندې او په خپل معاشره باندې لاګو دا به هي طرف ته معاشره روانه ده تاسو ګوري دا سکیږي لګیا دي تاسو مر تباہی روانه ده لګیا دي نن موږ تاسو سره د لګیا د خپل هغه نږدې د کورونو ته فتنه را نوتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا سی وخت روان دي فتنه به کور ته دنه د انسان نه نوځي د په اهل کې به فتنه د په بچو کې به فتنه او د چې کوم دی نفس ته فتنه را نه نوځي نن ماغه حال لاغله فتنه زم کورون تران نه وتی لګیا دي نن یو انسان لګیا په خپل کور کې به ته د دین خبره کې او تا ته لګیا دي ستا زوی او ستا لور او ستا د کور افراد هغه ستا خبره په عجیب لګی دا ولې عجیب لګی ځکه تا دا ماحول نه جوړ کړي تاسو پوری دي تربيت ته سوچ نه وکړي کوسه پوری نو او دي کې غافل وي دینه بعد دا سوچ وکړه چې په خپل کور کې داس یو ماحول جوړ کا چې خلک ګناه ته په بد سترګو وګوري په خپل کور کې
داسې ماحول جوړ کا کته نه څوک دا جرأت ونه کړی شي چې ستا کور ته ګناه را داخله کی او د الله رب العالمین نافرمانی پکې وشي. دا اوس چې کوم لګیږي سکیږي په دې کې دا پیسې خرج کی لګیا دي، دا ګولونه اخلي او تحفه او تحائف، دا د کفارو تهوار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه کړیو من تشبه بقوم فهو منهم، کوم قوم سره چې مشابهت کوي سره برا پاسيږي. نو د دې کفارو د دې بيدین خلکو به حیا پیخي دم لنه دي پکار. دغه معاشره خو به حیا معاشره ده، هغه کې غیرت نشته دي، اخو تبعی طرف روانه ده. تاسو ګورئ الله رب العالمین په غیبه په قسمه طریقو باندې عذابونه راولي لګیا دي. د چین دا کرونا وایرس وګورئ د مختلف عذابونه الله رب العالمین راولي. دا وارنینګ دی. دا خو دې امت ته نبی علیہ السلام دعا کړې چې الله په یو ځل مهلا کوا کنينو موږ دومره ګناونه کې مبتلا یو چې په یو ګناه ثابت قومونه تبا شوي دي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا کړې چې الله زما په امت باندې په یو ځل عذاب مراوله. نو چې دا بعضی علاقو باندې راځي دا د نور د پاره یو تنبیه شي، د نور د پاره یو خبرداري وي. موږ تاسو لم پکار ده لګ ژوند دي، ډېر لګي ورځې زمون پاتې دي، ډېر ژوند هم تیر دي او لګ پاتې دي او موږ چرته رواني د الله خو رواني بل چرته نشو تختیدل. رب العالمین مخ ته موږ رواني قیامت باندې زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده ده. او بیا قیامت چې قائم شي دوه لارې دي بل نشته، اما الى الجنه و اما الى النار. یا به انسان جنت تزي او یا به جهنم تزي. سما محترم ورونو او خويندو دغه زید لپاره فکر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وي دغه سخ وخت دی چې کله دا جنتیان جنت ته داخل کړل شي او جهنميان جهنم ته داخل کړل شي. په دغه وخت کې د جنت او جهنم په مابین کې یو ګډ راوستې شي، شکل به د ګډي خدا به مرګي مرګ. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وي دا مرګ دا د ګډ شکل چې دی دا به الله رب العالمین په حکم باندې ذبح کړل شي او دینه بعد به بیا اعلان وکړي شي د الله رب العالمین د طرفنا چې نن مرګ ختم شو، نن مرګ ختم شو، نن بعد مرګ نشته ختم. دغه د مرګ تاسو مخکې ذبح شو او بیا الله رب العالمین اعلان کوي جنتیانو ته بموي یا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت. اے جنتیانو نن بعد همیشه زندگی ده، مرګ ختم شو. او اے جهنم والو تاسو واوري نن بعد همیشه زندگی ده او مرګ ختم شو. سما محترم ورونو ټول عمر زندگی را روانه ده. د دې فکر پکار دی مونږ تاسو له دا اوس چې کوم جون زم تیری دا غب شپ دی ډیر زر تیر شي. ډیر ځوانان ملګری زمونږ امزولي زمونږ کشران په دې لاسونو مخخ کړه او روزانه خخو، روزانه د جنازې کې، روزانه د کټونو چتو لګي. یو ورځ به زموږ تعالی شمو چتیږي د آیات ساته. ډیر نږدې دی دا مرګ، لګه مقاله را کړی دا لګونه ژوند دی دا د الله مانت دی. دا په داسې طریقه باندې تیرول پکار دی چې الله رب العالمین زموږ خوشاله شي، زموږ رضا شي. او بل دا چې الله رب العالمین دا دین د دې د زده کړې شوق مونږ وکړو. والله ژوند هغه ژوند دی چې په علم کې تیر شي، قسم په الله هغه زندگی ده چې په علم کې تیر شي. قران تناستي، قران تفسیر ګوري، قران په معنا کې سوچ کې لګي، الفاظ زده کې او معنی زده کې. دا ژوند دی او ژوند هغه ژوند دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث او سنت طریقې زده کې، د اسلام تعلیمات زده کې. موږ له دې طرف ته توجه پکار ده. دغه اصل کې زموږ د ژوند اصل مقصد دی او په خپل کورونو کې دغه نظام دا د قران او سنت د تعلیمات او نظام دا رایج کول پکار دي. الله رب العالمین من تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. دا مختصر یو سمات ګډه خبره مې وکړلې او د دې لپاره چې بعضی مرګرو درخواست کوم ما سره ټیم هم نه دی ورځ زما درسونه لک سیوا شوی دي سره غونډي بیمار مې مرګرو په کار دعا راته الله رب العالمین دې تاسو له اجر درکړي. پروګرام مو اورید دا یو خبره ما د زړه د درد نه وکړلې نو سمات ګډه خبره او کوشش دا وکي چې تاسو مونږ ټول په کار چې نه کوي په کار کې ول سرمرګري شو نیکی خورکو او د بدی مخې ونیسو. څومره چې زموږ وسره سیږي چې موږ د بدی لار ونیسو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.